دا ډیر ناشنا او فضیلت والا حدیث مبارکه دی په دې باب کې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى الفجر چا چې د سبا منځ کو فی جماعت په جمع سره وکړو او د هغې نه پس دې په خپل ځای باندې کېناستلو حتی تطلع الشمس تر دې پورې چې په ده باندې نور راوخوتو او د هغې نه پس د 2 رکعاته وکړل صلاة اشراق مونځ. د الله نبي فرمایي د لپاره دومره اجر دی که اجر حجة و عمرة لکه انسان چې کامل حج وکړي یا کامل عمره وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم مزید تاکید د پاره دا فرمایي تامة 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 الله به دې انسان ته د یو حج او د یو عمرې کامل دا ثواب کوي ورکوي دله. نو په دې باندې چې کوم دی ټول د سلیمه ګنټه هم نه لګېږي انسان بس انسان د جمع سره مونځ کوي د هغې نه پس په خپل ځای باندې کښېني. علماو لیکلي دي دا خاص کر امام لره چې دې لره ځای نه بدلول دا پکار دي چې کوم ځای کې انسان مونځ وکړي نو هغه ځای کې نه بل ځای کې د لږه خوا کښېني او دا فضیلت دې حاصل کړي نو په 40 منټو کې دی چې کوم دی د حج او د عمرې معنوي اجر دا حاصلولی شي. دا په دې باندې پوه شولئ.